سلامونه، هیله مند یم چې تاسو به ټوله روغ جوړ خوشحاله یاست. د پښتو ساینس اکیډمي په چینل تاسو ټولو ته ښه راغلاست. د نن چې کوم زموږ ټاپک دی، موږ به پر ډینسټي، پریشر او ولیوم باندې به خبرې وکړو. ملګري پوښتنه کړې وله په کمنټ کې چې دا به هم ډسکرایب کې، دا به هم ته راته ووایه. نو زه غواړم چې د ټولو فایده وشي. ولیوم باندې به راسو. یو خاص اماونټ اف سپیس چې یو شی اکیوپای کی، هغه ته موږ ولیوم ویل کېږي. هغه ته ولیوم ویل کېږي. مثال کے طور پر دا ګلاس دی او اوس که دا ګلاس په سپیس کې کښېږدم او داسې یو شی پر دې کور کړم، نو دې چې کوم سپیس دا ګلاس په دا سپیس د ټوټل چې کوم انوایرمنټ دی په دې کې چې څونه سپیس دا ګلاس کور کې، دې ته موږ ولیوم وایي. ټیک دی؟ د هغه رقم د چې کوم دغه دی کیوب دی، د کیوب چې کوم ولیوم فارموله ده، د دې لینث، د دې چې کوم برت دی او د دې هایټ که چیرې موږ سره ملټیپلای کړو نو د دې ولیوم راوځي. د هغه ډفرنټ چې کوم شیپس دي، د سفیر لکه فوټبال چې کوم شیپ دی، د هغه خپله فارموله ده. د هغه رقم د سالنډریکل یو خپله فارموله ده. نو د هر شیپ یو خپله فارموله وي چې هغه فارموله په ذریعه موږ د هغه ولیوم چې څونه سپیس هغه په د ټول انوایرمنټ کې کور کړی دی، هغه ته ولیوم ویل کېږي. دوم شی راځي ډینسټي. په یو خاص ولیوم کې چې څونه ماس سي، هغه ته موږ ډینسټي وایو. یعنې دا یو ریشیو ده، ماس اپون ولیوم. دغه اوس ډېر غټ د دې یو اسانه کانسپټ دا دی چې په اوبو کې تاسو یقینا لیدلي دي ډېر غټ جهازونه په اوبو کې روان او نه ډوبېږي. د هغه وجه دا چې د هغه چې کومه ډینسټي هغه کمه وي. او یو کوچنۍ ډبره راواخلې او هغه ته اوبو ته وغورځوئ او هغه اوبه ډوب کړي. د هغه وجه دا ده چې د هغه چې کوم ډینسټي هغه زیات دی، یعنې د ولیوم یې دونه لږ کور کړی او ماس یې زیات دی، دې ته موږ وایو ډینسټي. لکه وجه مثال د میګنیټ دی. د میګنیټ چې کوم ډینسټي د هغه زیاته ده. د هغه پر ځای که زه په دونه شیپ کې، په دونه سایز کې، په دونه ولیوم کې که زه یو سپنج راواخلم یا یو پلاستیک راواخلم، نو د هغه چې کومه ډینسټي د هغه کمه ده. یعنې د هغه ماس د دې ماس که زه کمپیر کړم، نو د هغه چې کوم ماس یې هغه کم وي، خو ولیوم یې دغونه اکیوپای کړی. نو په دې باندې د دې چې کوم ډینسټي ده د پلاستیک یا د سپنج کوم دغه ډینسټي د هغه زیاته ده. نو په دې باندې دا په اوبو کې ډوبېدای سي او هغه شی چې هغه په اوبو باندې لوړ پروت وي. دریم شی چې دی پریشر دی. پریشر په یو خاص ایریا باندې چې ته څونه فورس اپلای کړې، هغه ته موږ پریشر وایو. ټیک دی؟ مثال کې دلته یو دا رقم شیپ یو لرګی پروت دی او لوړ زه پر دې باندې لاس کښېږدم، فورس پر وکړم، نو دا د فورس اپون ایریا چې کوم کانسپټ دی، دې ته موږ پریشر وایو. یعنې فورس پر یونټ ایریا. پر یو خاص ایریا چې زه څونه فورس لګوم، هغه ته موږ پریشر وایو. څونه فورس ته زیاتی، دغونه به پریشر زیاتیږي. او څونه که مثال کے طور پر ته یو غټ لرګی راواخلې او یو کوچنی لرګی راواخلې او پر کوچني لرګي باندې یو خاص فورس 10 نیوټن فورس ولګوې او پر غټ لرګي باندې هم ته غټ 10 نیوټن فورس ولګوې، نو ستا په اندازه کم لرګی به ژر ماتېږي. ظاهره خبره چې کوم غټ لرګی هغه ژر ماتېږي. نو په دې باندې فورس چې دی هغه د پریشر ډایرکټلی پروپورشنل دی. ایریا چې ته څونه کوچني کوې، دغونه د هغه پریشر زیاتیږي، ولې انورس پروپورشن لري.
ټیک دی ایریا که ته زیاته کې مطلب که ته غواړې چې زیات پریشر برداشت کړي نو ایریا ور کم کړه ټیک دی او که ته غواړې چې پریشر کم برداشت کړي زیات نشي برداشت کولی نو ایریا ور زیاته کړه لکه څرګند د لرګي کنسرت چې ما تاسو ته وویل نو هیله مند یم چې په دا ویډیو مې سر خلاص شوی راوړم کور ودان ډېره مننه مهرباني